السلام علیکم ګرانو مینوالو، ستاسو ورور هشام ملنګیار یم د خپل کلي الګاړي نه خپلو کلیوالو سره یو غزل د ډالۍ کوم. انشاءالله تاسو به خوښ شي. غزل مطلب دی چې نه دې وټاکلي د ژوند لاره ایمانداره، چې نه دې وټاکلي د ژوند لاره ایمانداره، اوس وغواړه دعا د ځان دپاره ایمانداره، چې نه دې وټاکلي د ژوند لاره ایمانداره، اوس وغواړه دعا د ځان دپاره ایمانداره. پتا چې می د زړه پر هر ګنډلې دی ورغلې، پتا چې می د زړه پر هر ګنډلې دی ورغلې، قربان دې شم د یار د زلفو تاره ایمانداره. او پلار دې کړو په ځان پسې بلا بلارې خلک، پلار دې کړو په ځان پسې بلا بلارې خلک، منم دې د پښتون وطن سلاره ایمانداره. او درونو نه په وخت بې لګېدل په کار دي ځکه، درونو نه په وخت بې لګېدل په کار دي ځکه، بچي به دې ژوند وکړي په کلاره ایمانداره. درونو نه په وخت بې لګېدل په کار دي ځکه، بچي به مې ژوند وکړي په کلاره ایمانداره. ستا رونه اوس زما سره پردي غوندې سلوک کړي، ستا رونه اوس زما سره پردي غوندې سلوک کړي، ستا مړو خاورو نه نه شرمېږي پلاره ایمانداره. او خطا چې ترېنه نشي د اکا په لاره درومه، خطا چې ترېنه نشي د اکا په لاره درومه، منزل ته به رسېږي په دې لاره بلازم درنه یاران شیندې ریشمه، ملنګ غوندې ګرځېږي ملنګ یاره ایمانداره. والسلام.